ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د کوین ګلاس ویب سایټ په هکله معلومات شریکوم. ډېر یو مهم او اړین ویب سایټ ده. هغه کسان چې هغوی په کریپټو مارکیټ کې سرمایه ګذاري کوي باید دغه ویب سایټ په هکله معلومات ولري ترڅو ډیټاوې تحلیل کړي او د ډیټاو پر اساس باندې د مارکیټ لوری تحلیل کړي. دغه ویب سایټ یوه ښه ځانګړتیا دا ده چې د تحلیل لپاره یعنې د یو کوین د تحلیل لپاره چارت هم لري چې موږ کولی شو په اسانۍ سره یو کوین پکې تحلیل کړو. او دغه د ټریډینګ ویو څخه په دې ښه ده چې د ډیت کراس او ګولډن کراس پیښې په واضح ډول باندې په یو ورځني ټایم فریم کې موږ په اسانۍ سره لیدلی شو. دغه ستونزه په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې وه. که چېرته هغه ویډیو تاسې نه وي کتلې کولی شئ د همدغه په هکله هم معلومات لاسته راوړئ. ویډیو زما په چینل کې شته. نو په دغه کې دغه ستونزه بیا حل شوې ده او موږ کولی شو د ډیت کراس او ګولډن کراس پیښه په دقیق ډول باندې په یو ورځني ټایم فریم کې وګورو. ټول مهم معلومات په دې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر پایه پورې را سره وګورئ، د ملګرو سره یې شریکه کړئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. او د دې ترڅنګ هغه کسان چې نوي یاست او له موږ سره په ټلګرام چینل کې نه یې جوین شوي کولی شئ زموږ سره په ټلګرام چینل کې هم جوین شئ. راځو ویډیو پیلوو. موږ راځو یو ګوګل را خلاصو. دلته موږ کوین ګلاس سرچ کوو. کله چې موږ کوین ګلاس سرچ کوو دغه لومړنی کوم ویب سایټ چې ده په همدې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغه ویب سایټ به را خلاص شي. ډېر مهم معلومات دي پکې. شاید ډېر ځله تاسو ورسره مخامخ شوي هم یئ د دغه معلومات سره. ښه، که چېرته دلته اوس وګورو موږ د لیکویډیشن مطلب په زیاتره وخت به تاسې لیدلی وي په سوشل میډیا کې ټوټل لیکویډیشن دغه ځای څخه سکرین شاټ اخیستی وي همدغه ساحې څخه. دوی وایي چې مثال په یو ساعت کې دومره لیکویډیشن رامنځته شو چې دومره لانګ و او دومره شارټ و. دغسې په 12 ساعته کې همدغسې په 24 ساعتونو کې څومره لیکویډیشن تقریبا 7.8 میلیونه ډالر لیکویډیشن رامنځته شوی ده چې په دې کې شارټ پوزیشن یې 1.4 میلیونه او لانګ پوزیشن 711.4 میلیونه. نو دغه اندازه لیکویډیشن رامنځته شوی. لیکویډیشن هیټ میپ کې موږ کولی شو وګورو چې په کومو کوینونو کې ډېر لیکویډیشن رامنځته شوی ده. که چېرته وګورو بی ټي سي یا بیټ کوین، ایتھیریم او همدغسې سولانا، ایکسارفي، دوج کوین یعنې دغه کوم ټاپ کوینونه چې دي عموما دغه د فیوچر ټریډ په دا ټاپ کوینونو کې ډېر ترسره کېږي. نو دغلته لیکویډیشن هم ډېر جمع شوی ده. او دلته چې دا ایکسچینج لیکویډیشن یعنې دغه صرافیو کې چې کوم لیکویډیشن رامنځته شوی تر ټولو ډېر لیکویډیشن په هایپر لیکویډ کې رامنځته شوی ده چې لیکویډیشن یې تقریبا 9.0 میلیونه ده. لانګ پوزیشن یې 8.93 او شارټ یې 2,68,450 دغه د شارټ پوزیشن ده. دغسې کولی شو موږ بای بیټ کې ډېر لیکویډیشن ده، ورپسې باینانس کې، ګیټ ډاټ آی او کې، ایکس ایچ ټي ایکس یعنې کولی شئ دغه ټول وګورئ. او بل چې دا ټاپ 10 کرپټو لیکویډیشن ایونټس اف آل ټایم مطلب په ټول تاریخ کې یا په تاریخي لحاظ باندې چې یا په ټول وخت کې د کرپټو مارکیټ چې کوم لیکویډیشن په کرپټو مارکیټ کې رامنځته شوی ده د هغو څخه تر ټولو ستره پیښه د 2015 کال د 10/11 تاریخ باندې وه. او موږ دا ولیدو ما په ټلګرام چینل کې معلومات در سره شریک کړو چې په تاریخي لحاظ تر ټولو زیات لیکویډیشن رامنځته شو. دغه د تعرفو څخه وګوره دلته لیکلي د یو اس ای ټارفس هیک آن چاینا. همدغسې موږ کولی شو دغه پیښه د 2021 کال کې 9.94 میلیارده ډالر دلته لیکویډیشن رامنځته شوی. 2021 کې 5 په 19 2021 د 2 په 22 دغسې لیکویډیشن رامنځته شوی چې ډېر اندازه باندې لیکویډیشن په 2021 کال کې او له هغه وروسته یعنې په ډېر کالونه یې دغه پیښې چې رامنځته شوي 2021 او بل 2015 شاید 2015 کال څخه وروسته 2016 کال کې هم لیکویډیشن یو څه زیات رامنځته شي ځکه چې مارکیټ حالات ګډوډ دي او ممکن موږ بیر مارکیټ یا مارکیټ ډاون خواته لاړ شي یا راوغورځېږي. بل ټوټل لیکویډیشن چارټ د چارټ له لارې هم کتلی شو چې څومره لیکویډیشن رامنځته شوی. ګوره دلته لانګ پوزیشن ډېر لیکویډ شوي دي، شارټ هم یو څه اندازه لیکویډ شوي دي. دغه له لارې هم موږ کولی شو وګورو دغه قیمت ده د بیټ کوین قیمت ده چې دغه زیړ کرښه چې تاسو ګورئ او دغه شین خط لانګ لیکویډیشن او د سور خط شارټ لیکویډیشن ده. همدارنګه
ټوټل لیکویډیشن چې ده په بي ټي سی کې څومره په یو ساعت کې دغه لانګ پوزیشن لیکویډ شوي دي، دغه چې په شارټ کې څومره لیکویډ شوي دي، په 4 ساعتو کې په لانګ او شارټ څومره لیکویډ شوي، په 12 ساعتو کې شارټ او لانګ څومره لیکویډ شوي دي. دغسې په هایپر لیکویډ او هر کوین چې غواړئ تاسو کولی شئ د دې اړونده معلومات همدغه ځای کې ترلاسه کړئ. کولی شئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ او نور کوینونه هم درته راواخلي. ګورئ هغه لاړئ، مطلب موږ دلته بي ټي سی یا بیټ کوین وولې، اوس ټي آر ایکس او دغه نور کوینونه ډاټ کوین او اپاتوس او هر کوین چې تاسو غواړئ کولی شئ د هغه په هکله معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه موږ اوس بل دغه گینرز او لوزرز دي. مطلب یې هغه لوزر لکه بایلونکي دي او گینرز مثال ګټونکي دي. هدف یې دا ده چې کومو کوینونو ډیر پمپ تر سره کړی ده او کومو ډیر ډراپ تر سره کړی ده. نو دلته اوس کولی شو په لومړي سر کې دغه وګورو ټراډور کوین تقریبا 50.26% پمپ تر سره کړی ده. اوس یې والیوم په تیرو 4 ساعتونو کې 1.11 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. دغسې ای آر ټي ایکس ده، فلوکیس ده، چیس ده، نور کوینونه ټین اس آر ده، بیډ ده، دغه کوینونه. دې ترڅنګ تر ټولو ډیر ډمپ چې کړی ده یالال لا په نوم باندې کوم کوین ده، اس اس په نوم ای ټو زیډ کوین ده او او آر ای کوین ده، آر ال سی آر ال اس ده. دغه کوینونو چې دا زیات اندازه باندې ډمپ تر سره کړی دی چې په ټاپ کې دغه یالا کوم کوین چې دا زیات ډراپ کړی دی 4.30%. والیوم یې هم کولی شو موږ وګورو په تیرو 4 ساعتونو کې څومره والیوم رامنځته شوی ده. نو کولی شئ دغه کوینونه هم په همدغه برخه کې وګورئ. د دې ترڅنګ موږ آوټفلو او انفلو هیسټوري هم کتلی شو، یعنې څومره اندازه پیسې مارکیټ ته داخلي شوي دي او څومره اندازه پیسې له مارکیټ څخه وتلی دي. ټول تاریخ یې هم ورسره کتلی ده. دلته موږ اوس لیکلی ده. دلته مو چېرته اوس وګورو د بي ټي سی فیوچرز انفلو، مطلب آوټفلو انفلو یې د فیوچر لپاره ده. په فیوچر کې څومره داخلي شوي دي او څومره پیسې وتلی دي. ګورئ دلته چې ودرېږو موږ 2025 د اکتوبر په 10 تاریخ باندې تقریبا 8.0 میلیارده پیسې وتلی دي. او دغسې د بیټ کوین قیمت په دغه وخت کې 1,12,404.5 ډالر و. دې ترڅنګ موږ دغه هیسټوري هم کتلی شو چې په کومه ورځ باندې یا په تیرو 15 ورځو کې څومره دغه انفلو او آوټفلو رامنځته شوې ده. دغه عموما شین رنګ د انفلو ده، یعنې پیسو د داخلېدو، او دغه سور خط چې ده د آوټفلو یا د پیسو د وتلو لپاره کارول کېږي. دغسې موږ کولی شو شاید د فیوچر لپاره د سپاټ لپاره هم دلته دغه برخه کې نشته، هغه به هم هلته وګورو تر څو په هماغه باندې هم ځان پوه کړو. ښه ملګرو، بل دغه د بي ټي سی بیټ کوین یا بي ټي سی سپاټ ای ټي اف ده. د ای ټي افونو له لارې څومره اندازه بیټ کوینونه اخیستل شوي دي دا موږ کولی شو معلوم کړو. عموما ای ټي اف یوازې د بیټ کوین لپاره او بل د ایتریم لپاره تر اوسه پورې قبول شوی ده. اوس په سولانا باندې، ایکس آر پی باندې، ډوج کوین باندې، سی کوین باندې، اپتوس باندې، ډاټ کوین باندې، د همدغو باندې هم خبرې، ایولانچ په نوم باندې یو کوین ده یا ای وی ایکس ده، په دغه باندې هم خبرې روانې دي چې ممکن د دوی ای ټي اف هم قبول شي. کولی شي خلک په اسانۍ سره کوینونه واخلي او خرڅ کړي ډېر په اسانه سره، او د اعتبار له پلوه دا یو مهم کار ده تر څو ترسره شي. اوس که چېرته وګورو ټوټل نیټ انفلو مطلب پیسې چې داخلي شوي دي 6,10,000 بیټ کوینونه دي. د دغه سپاټ ای ټي اف له لارې ډایلي ټریډینګ والیوم یې چې ده 640 ده، او ټوټل نیټ اسیټس چې ده مطلب ټول هغه سرمایه چې ده 122 میلیارډ ډالره ده. موږ کولی شو د دې ترڅنګ دغلته یې هم وګورو چې څومره انفلو او څومره آوټفلو رامنځته شوي ده، یعنې په همدغه برخه کې د سپاټ لپاره، د سپاټ ای ټي اف لپاره څومره اندازه چې انفلو رامنځته کېږي په هماغه اندازه باندې قیمت هم پورته کېږي. دلته وګورئ د بي ټي سی پرایس ده یا د بیټ کوین قیمت ده. کله چې دلته انفلو زیاته رامنځته شوې ده دغه قیمت له همدغه ځای څخه پورته حرکات ترسره کړی دغه ځای پورې. کله چې بیرته دغه آوټفلو ترسره شوې ده ورو ورو د مارکیټ څخه پیسې وتلي دي او مارکیټ ښکته خواته راغلی ده. د دې ترڅنګ هیټ ماپ یې هم کتلی شو. دغه هیټ ماپ خو په همغه شکل باندې ده. ښه ملګرو،
راځو بل که چېرته مهم داسې چارټ وي، اپشنونه ډیر دي، بیخي زیات اپشنونه دي، خو موږ یې په مهمو اپشنونو باندې غږیږو. بل څه دغه پبلیک کمپنیز بیټکوین ریزرو، دا مطلب دغه د ټولو د دغه عامه کمپنیو لخوا چې بیټکوینونه زیرمه شوي دي د هغوی ټول ډیټا په همدغه ځای کې پرته ده. اوس ویکلی نیټ انفلو مطلب هفته کې چې کومه پیسه یا پیسې د همدغه له لارې دغه د کمپنیو لخوا داخلیږي 1.14 میلیونه دي. دغسې ویکلی بیټکوین نیټ فلو ده چې دغه کې هم موږ کولی شو دغه وګورو. او بل څه د ټوټل بیټکوین هولډینګ مطلب ټول اندازه بیټکوینونه چې هولډ شوي دي دغه کمپنیو لخوا، یعنې په ټوله کې ټولې کمپنۍ کوي. دلته یې لیست هم درته ښیم چې په دې کې 1.05 میلیونه بیټکوینونه هولډ شوي دي. او والی اف ټوټل بیټکوین هولډینګ دغه بیټکوینونه چې دوی هولډ کړي دي، یعنې د دغه 1.05 ارزښت 15.19 میلیارد ډالره ده. ټولې کمپنۍ چې دي 80 کمپنۍ دي. دلته تر ټولو ډیر چې ده که چېرته دا ستراتیجي باین، دلته کمپنۍ ګورو، کمپنۍ ګورئ کله چې د کمپنیو لخوا ډیر اندازه باندې بیټکوینونه اخیستل شوي دي، په همغه اندازه باندې د بیټکوین قیمت هم پورته تللی ده. دلته که چېرته وګورو 2020 کال کې یا په تقریبا 2020 د اګست په 18 تاریخ د عامه کمپنیو لخوا د بیټکوین اخیستل پیل شول او تر نن ورځې پورې دغه جریان لري او لا هم کمپنۍ هڅه کوي ترڅو زیات بیټکوینونه واخلي. په دې کې دا ستراتیجي کوم کمپنۍ چې دا په لومړي سر کې قرار لري، تقریبا 649.8 چې دومره USDT کېږي او دومره د BTC سپلای کېږي او دومره مارکیټ کاپ کېږي. که نه هغه شیان تاسو بیا ورپسې کتلی شئ. یعنې دغه ټاپ کمپنۍ دي چې زیات اندازه باندې دغه بیټکوینونه اخیستل شوي دي. که چېرته نور څه شی وي 80 دلته خو 80 نور څه نشته، بیا هم ګورو ودرېږه دلته شاید په همدغه ځای کې راځو، دلته د دغه په هکله معلومات ګورو. پرافیټ ان لوس دا خو فیصدي لیکلې ده. که داسې خاص کوم مهم معلومات وي د همغه په هکله هم معلومات درسره شریکومه. دا د بیټکوینونو د هولډ چارټ ده. شین خط تاسو ګورئ د بیټکوین هولډ ده. والیو اف بیټکوین هولډز دغه د ارزښت د بیټکوین چې هولډ شوي دي. دلته که چېرته وګورو په اوږدمهاله توګه تر اوسه پورې هم بیټکوینونه اخیستل کېږي او دغه هلته موږ کتلی شو چې بیټکوینونه لا هم په زیات اندازه باندې د کمپنیو لخوا هولډ شوي دي. ولې ارزښت یې کم شوی دی؟ لامل یې دا ده چې دوی په لوړو قیمتونو کې اخیستي دي او اوس یې قیمتونه راغورځېدلي دي. او دلته دغه زیړ خط چې معلومیږي دغه د قیمت د بیټکوین پر قیمت باندې دلالت کوي. دا خو د بیټکوین د سټاک مارکیټ سره ده. راځو نور ډیټاو باندې نظر کوو ترڅو نور وخت دو کې ضایع نه کړو. بل ایتریوم هم کولی شو چې د کومو کمپنیو لخوا اخیستل شوي دي. ایتریوم هم د بیټکوین وروسته تر ټولو باوري او لوی شرکت ده چې ډیره سرمایه ګزاري پکې کېږي، لوی ایسټ ده چې ډیره سرمایه ګزاري پکې کېږي. دلته ټوټل ستراتیژیک ETH ریزرف تقریبا 6.8 میلیونه ایتریوم ده چې ټوټل ETF له لارې کوم هولډینګ چې ده 6.3 ده او پرچیز مطلب اخیستل شوي دي 4.28x. که دا خو دغه چارټ ده مطلب چې د بیټکوین اخیستل شوی ده، دغه ارزښت دغه زیړ خط باندې اوس یې ارزښت کم شوی ده او انټریز دي دغه مطلب دغه کوم هغه چې لوی کمپنۍ چې داخلي شوي دي او ایتریوم اخیستی ده له ځان سره، دا خو ارزښت ده او دا د کمپنیو لخوا د ایتریوم اخیستل دي. یعنې دغه سور خط چې تاسو ګورئ دغه کمپنیو لخوا تقریبا 100 څخه زیات دغه خزانې یا دغه کمپنۍ شتون لري چې ایتریوم له ځان سره اخلي. په سر کې دغه ویټامین دغه
بیټ ماین په نوم باندې کوم یو کس ده یا نه پوهېږم شرکت ده څه شی ده، نو دغه شرکت ده چې زیات اندازه باندې بیټ کوینونه یې له ځان سره اخیستي دي، تقریبا 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې. مارکیټ کاپ یې دلته اوسنی 9.8 میلیارډه او لاست پرایس 3.12. مطلب دغه کوم وختونو کې دی اخیستي وي کولی سو موږ د هغوی ټوله تاریخچه یا ډیټا یې هم ورپسې وګورو. راځو ښکته لاندې ګورو که چېرته نوي څه وي پکې فکر نه کوم نه نسته. ښه ملګرو بل دلته چې مهم کوم دا د باینانس کې هغه ټاپ ټریډونه دي. دلته په اوس وخت کې که چېرته وګورو د لانګ پوزیشنونه ډیر دي د شارټ پوزیشنونو په نسبت باندې. د باینانس ټاپ ټریډ شارټ سلش لانګ سلش شارټ ریشو اکاونټس، مطلب په ټوله کې دغه لانګ پوزیشنونه ډیر دي. ورپسې د باینانس دا هم همدغه دي، دغه کې همدغه موږ معلومولی سو چې څومره لانګ او څومره شارټ پوزیشنونه دي. او کې ایکس او ایچ ټي ایکس دغه سره پوهې ډیټاوې هم پکې شته، کولی شي د همغه څخه هم استفاده وکړي. او کې ایکس ټاپ ټریډ دغه کې هم کولی شي د دغه والیټ هم موږ کولی سو وګورو. موږ نور په دې کې مهم څه چې وي. ښه ملګرو راځو ایکسچینج ته. صرافۍ دي، صرافیو کې هم موږ کولی سو راځو دلته. ښه دا ټاپ کرپټو کرنسیز دغه ایکسچینج دي د رینکینګ له اړخه. دغه رینکینګ ده د تر ټولو ټاپ سي د باینانس ده، ورپسې او کې ایکس ده، بیا بای بیټ ده. بای بیټ په یو څه وخت مخکې په 2م نمبر کې وه، کله چې هیکس وله نو د او کې ایکس هغه ارزښت ورڅخه لوړ سو او اعتبار یې لوړ سو. نو دلته کولی سو ټولې صرافۍ وګورو چې کوم یو رینکینګ لوړ ده او د کوم یو رینکینګ ښکته ده. راځو دلته دا والیوم د په تېرو څلورو ټوټل والیو لاک ښیي، مطلب زیاته اندازه باندې دغه پیسې چې لاک شوي وي په کوینونو کې همغه دغه په هکله کولی شي ټي وي ایل په هکله ډي فایلامه ویب سایټ په هکله معلومات لاسته راوړئ. د هغه باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، کولی شي همالته معلومات لاسته راوړئ. ښه نور دلته داسې خاص څه نسته. راځو ښه ملګرو دلته چې کوم مهم څه وي په همغه باندې به خبرې کوو او نور هره موضوع څېړل وخت هم نیسي او کوم ګټه نه لري. دا د ایکسچینجونو لخوا د بیټ کوین فیوچر یا د فیوچر برخې اوپن انټرسټ هغه د دوی هغه رضایت او خوښه ښیي چې زیاته اندازه باندې بی ټي سی پرایز وسیده او دوی چې د بی ټي سی عمومي دغه وختي مطلب قیمت ښیي. زیاته اندازه باندې باینانس ده، بیا بیټ میکس ده، بای بیټ ده، سی ام ای ده. دغه صرافۍ دي کولی سو موږ د همغه صرافۍ هم وګورو چې کوم زیات لیوالتیا لري د لانګ په پوزیشنونو کې د بیټ کوین. ښه ملګرو نور دلته کوم خاص څه نسته. کولی سو غیر له بی ټي سی یا بیټ کوین څخه ای ټي ایچ یا ایثیریم هم وګورو، نور کوینونه هم وګورو. ښه د لیکویډیشن میف په هکله هم معلومات لاسته راوړل په همغه ځای کې سته، دوباره ورباندې خبرې نه کوو. دلته کولی سو موږ د بیټ کوین ډومیننس هم وګورو، د ایثیریم او بی ټي سی یو اس ډي ټي دغه هم وګورو، ار ایس آی هیټ ماپ هم وګورو د ټولو کوینونو. د دې ترڅنګ د بیټ کوین پروفیټیبل دی. ښه راځو دغه باندې کلیک کوو. دا داسې یو څه نوی غوندې ښکاره څه. ښه دا په تاریخي لحاظ د بیټ کوین قیمت ښیي چې د دغه ځای څخه سټارټ واخیست په 2010 کال کې یا اوس تر دغه ځای پورې رسېدلی ده. اوس یو څه سور ده ځکه مارکیټ راغورځېدلی ده. کولی سو یعنې دغه چارټ هم پسې وګورو. ښه ملګرو راځو دغه برخه یو ځل کلیک کوو. که چېرته مهم څه پکې وي نو هماغه به هم درته تشریح کړمه. دلته ډېر مسایل دي. ګوره دا سټیبل کوینونو مارکیټ کیپ هم کتلی سو.
دغه د سرمایه گذاري د دغه شرکت لخوا چې څومره سرمایه گذاري پکې شوې ده د بیټکوین قیمت ده په اوس وختونو کې سرمایه گذاري یو څه اندازه کمه شوې ده تقریبا 1,70,000 ته دغه دوی د کوینونو له ځان سره اخلي او خصوصا بیټکوین کې سرمایه گذاري کوي. ملګرو بل څه دلته د سټیبل کوینونو مارکیټ کیپ هم کتلی شو. کله چې د سټیبل کوینونو مارکیټ کیپ لوړیږي دا هم یو مهمو چارټونو څخه ده. نو دلته امکانات ډیر دا وی کله چې سټیبل کوینونو مارکیټ کیپ لوړیږي دغه پیسې راسي په الټ کوینونو کې سرمایه گذاري شي. په اوس وختونو کې چیرته وګورو USDC او USDT DAI FDUSDT BTC پرایس ګوره دا د بیټکوین پرایس ده. ورپسې دغه USDT ده چې زیاته اندازه باندې USDT ده. اوس اندازه که چیرته وګورو د USDT مارکیټ کیپ 1,4.3 میلیارډ ډالر ده یعنی ډیر زیات ده او د بیټکوین قیمت اوس مهال راغورځېدلی ده. کله چې دغه چارټ لوړیږي یعنی دغه سټیبل کوینونو مارکیټ کیپ لوړیږي نو اټکل دا کیږي چې کېدلی شي په راتلونکو څو وختونو کې یا په څو میاشتو کې مارکیټ پورته خواته حرکت وکړي خصوصا الټ کوینونه. دا هم د همدغه چارټ ده کوم خاص نوي څه پکې نشته. دا هم یو له مهمو چارټونو څخه ده او باید د دې په هکله موږ باید هر وخت معلومات له ځان سره ولرو. دا خو موږ ځان لپاره دغه د کومو کسانو لخوا چې مثال بیټکوینونه اخیستل کیږي او خرڅول کیږي په دې کې هم په لنډ ډول سره موږ کولی شو ګورئ دغه د ترانسفر unknown wallet to unknown wallet دغه بیټکوینونه دغه والټ څخه دغه والټ ته ولېږل دغسې ایتریم دا WETH ولېږل دغه یې ولېږل. مطلب یې په دغه ځای کې موږ کولی شو په لوی اندازه باندې چې کوم ټرانزیکشنونه رامنځته کیږي کوم ویډراوې رامنځته کیږي کولی شو په دغه ځای کې موږ وګورو. دا هم مهم ده کله چې په زیات اندازه باندې پیسې له مارکیټ څخه ویستل کیږي په دغه ځای کې موږ ته کولی شو په وګورو څو دغه د لویو ټریډرانو لخوا کومه لوبه روانه ده. او بل څه دا د دغه د ارډرونه دي مطلب دغه د لویو ټریډرانو ارډرونه هم کتلی شو. ګورئ دا ډیر مهم چارټ ده. په دغه ځای کې دوی زیات اندازه ارډرونه لري سیل ارډر لري یعنی په دغه ځای کې دوی سیل ارډر ورته ایښی ده تقریبا 9.8 BTC یا بیټکوینونه د سیل ارډر لپاره ایښودل شوي دي. دغسې دا هم موږ کولی شو وګورو تقریبا 26.11 ورپسې دا هم موږ کولی شو وګورو 26.11 همدغه اندازه باندې ده یعنی کوم فرق نه کوي. په دغه ځای کې هم ډیر اندازه شارټ پوزیشنونه شتون لري. لانګ پوزیشن له دغه ځای څخه ده او له دغه ځای څخه یعنی دا لیمیټ کې دوی هغه ارډرونه د لوی ټریډرانو ارډرونه ورته ایښي دي چې زیات اندازه لانګ چې دا په 3,000 کې ده دلته هم په لنډ ډول سره کتلی شو. ګورئ دا ډیر مهم چارټ ده. عموما کله چې دغه د انټري ته رسیږي د دوی نو دلته اوس شارټ پوزیشنونه ډیر دي شاید مارکیټ بیرته له همدغه ځای څخه ښکته راوغورځېږي. ډیر یو مهم او اساسي چارټ ده او دا باید تاسو هر وخت وګورئ. 15 دقیقې مثال کولی شو 6 ساعته موږ وګورو 6 ساعته کې هم موږ کولی شو معلومات لاسته راوړو. ګورئ شارټ پوزیشنونه دومره اندازه دي اوس لانګ پوزیشنونه په دغه ځای کې دي دا په 6 ساعته کې دي یعنی زیات اندازه لانګ پوزیشنونه د 25 میلیونو په ارزښت باندې په 80,000 کې شاید مارکیټ دغه ځای ته راوغورځېږي او له دغه ځای پورته لاړ شي. زیات شارټ دغه د شارټ لپاره کوم لیمیټ ارډر چې ایښودل شوی ده 1,02,998 ده یعنی زیات اندازه اوس شارټ پوزیشن ډیر خلاص شوي دي. که چیرته مارکیټ تر دغه ځای پورې هم لاړ شي نو موږ به ښکته خوا قیمتونه بیا هم ګورو او دغه ځای کې څومره چې مارکیټ دغه برخې ته راغورځېږي په دغه ځای کې موږ کولی شو کوینونه واخلو خو باید نور هم ورسره وګورو یعنی یوازې په دې باندې اتکا ونه کړو. BTC په باینانس کې هم کتلی شو نورو صرافۍ کې هم کتلی شو هېڅ مشکل نشته. ښه راځو دلته که بلک داسې کوم مهم چارټ وي په همغه باندې به هم بحث وکړو تر څو په سم ډول باندې ورباندې پوه شئ. ښه دا د اونچاین الرټ دا مطلب د دوی لخوا کوم هغه کېږي د CME لانګ ان چارټ ریپورټ ده
دغه باندې هم یو ځل کلیک کوو چې چیرته مهم څه وي پکې. نه داسې خاص کوم مسله نشته پکې. بیټکوین د پیپال او والیوم هم دلته موږ کولی شو په اسانۍ سره وګورو چې څومره والیوم لوړیږي د پیپال له لارې په بیټکوین باندې. دغه والیوم د والیوم چارټ کولی شئ تاسو وګورئ. خو تر ټولو مهم دغه ډیر مهم ده د وهیکل الارټ او د دې ترڅنګ موږ یو بل یو لرو لیکویډیشن پرایس کالکولیټر. دا کالکولیټر دی دا دومره خاص څه نشته. یو مهم هم دغه و چې موږ ور باندې معلومات وړاندې کړل، دا هم ډیر مهم و. نو بل اوس راځو دلته د چارټ برخې ته. ښه ملګرو چارټ راخلاص عیناً دلته خو ډیر زیات انډیکیټرونه فعاله دي. زه دا لرې کومه منځه وړمه. لومړي سر کې همدغه انډیکیټرونه ډیر دي، ډیر فعاله وي، کولی شئ دا په همدې شکل باندې له منځه یوسئ. ښه ملګرو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې کولی شئ یو کوین پکې تحلیل کوئ چې مارکیټ اوس په کومه خوا ځي یا یو کوین په کومه خوا باندې ځي. اوس دلته راځو هماغه شکل باندې ټریډینګ ویو په هکله چې ما کومه ویډیو جوړه کړې وه په هماغه شکل باندې کولی شئ د دوی څخه استفاده وکړئ. موږ انډیکیټر ته راځو. صحیح ده. انډیکیټر کې ښه مووینګ اوریج ګوره په دغه باندې کلیک کوو. ښه راځو بیرته همدغه ځای ته. ښه دلته موږ اټکوو 50 MA کرښه. سټایل یې ورته بدلوو یو څه، مثال دغه سور کرښه اوکې کوئ. بیرته راځو دلته دا یو ایسته کوو، دا اضافه ده. بیا راځو دلته موږ اضافه کوو 200 MA کرښه. 200 MA کرښه. سټایل ته یې راځو، سټایل یې بدلوو، شین رنګ ورکوو، همدغه صحیح ده. اوکې باندې کلیک کوو. ګورئ لکه څنګه چې ما ویلي وو موږ ته ډیت کراس او ګولډن کراس په واضح شکل باندې معلومېدلی شي. په دغه برخه کې موږ کولی شو په واضح ډول باندې وګورو. په دغه ځای کې ډیت کراس پیښه رامنځته شوله. څو هلته ما تاسو سره معلومات شریک کړي وو ټلګرام چینل کې چې ډیت کراس پیښه واقع کېدونکې ده. کله چې دغه دوه خطونه جنګېږي یو له بل سره نو ډیت کراس پیښه رامنځته کېږي او د ګولډن کراس هم په همدغه شکل باندې رامنځته کېږي. یعنې کله چې EMA 50 کرښه له EMA 200 لاندې تیریږي ډیت کراس، او کله چې EMA 200 کرښه له EMA 50 پورته خواته تیریږي یا کراس کېږي، په داسې حالات کې بیا ګولډن کراس رامنځته کېږي چې بیا مارکیټ ورسره تغییر هم کوي. یعنې دلته کولی شو موږ کوینونه پکې تحلیل کوو. انډیکیټرونه دا خپل انډیکیټرونه هم لري مارکیټ د لوري د معلومولو لپاره. سوپر چارټونه هم لري، کولی شي په دغه برخه کې هم مهم معلومات لاسته راوړئ. ښه ملګرو دا هماغه ده. په بښنې سره بل یو ته راځو. سوپر چارټ کې کولی شئ تاسو هماغه کوینونه پکې تحلیل کړئ، معلومې کړئ، معلومات وکړئ. دلته هم موږ کولی شو تحلیل کو په لنډ او ساده ډول سره. یوازې همدغه سپورټ او ریزسټنس لیول موږ پکې معلومولی شو، ټرین لاین څخه استفاده کولی شو، نور کوم خاص انډیکیټرونه او دغه شیانو څخه موږ استفاده نشو کولی په دغه برخه کې. ښه بیرته چارټ برخې ته راځو. دا د مارکیټ کیپ هیټ ماپ ده. کولی شئ هیټ ماپ هم پکې وګورئ، کوم کوینونو زیات پمپ کړی، کوم ډمپ کړی ده، همدغه کوینونه پکې کولی شو موږ وګورو. دا به هم یو ځل وګورو. دا هم همدغه چارټ ده، کوم خاص پکې نشته. او بل
دا د ای آی موډل پروفیټ ان لوس هیسټوري ده، کولی شئ هغه تاوانونه او ګټې وګورئ پکې. ریډ بورډ هم پکې شته د ټریډینګ چې خلاصي، یعنې څومره اندازه تاوان یې کړی ده، څومره اندازه ګټه یې کړې ده. د ای آی د کومو کمپنیو لخوا ډیپسیک څومره تاوان کړی ده، څومره ګټه یې کړې ده، کولی شئ دغه هم پکې وګورئ. ډیپسیک په اوس حالاتو کې په لومړي سر کې بیا چټ جی پی ټي او دغه یعنې ای آی باندې عموما تمرکز یې په ای آی باندې ده. ښه ملګرو، نور فکر نه کوم داسې خاص څه پکې پاتې وي مهم مسایل. نور خو مسایل ډیر لري، ډیر زیات مسایل پکې دي. نو دغه د همدغه ویب سایټ په هکله معلومات کولی شئ له همدغو معلومات څخه استفاده وکړئ او د کوینونو هغه لوری ورباندې معلوم کړئ، یعنې خصوصا د مارکیټ هغه لوری ورباندې معلوم کړئ چې مارکیټ په کومه خوا باندې روان ده او چیر اوس به لانګ ته ځي، شارټ ته به ځي. یعنې په همدغه باندې سم ډول باندې ځان پوه کړئ او له دغه څخه استفاده وکړئ. هر وخت روزمره د ټیکنیکل انالیسس سره دغه فنډامنټل انالیسس ډیر ضروري دي، خصوصا د لوی ټریډرانو. دغه چارت چې ما درته وښوده د لوی ټریډرانو لخوا کوم ځای کې لانګ پوزیشن ایښودل شوي دي یا لیمیټ آرډر ورکړل شوی دی، کوم ځای کې شارټ پوزیشن ورکړل شوی دی. یعنې په شارټ کې مثال هغه بیټکوین موږ ولیده چې شارټ کې هم ډیر پوزیشنونه د بیټکوین لپاره خلاص شوي وو. نو کولی شو دغه معلومات موږ ته د دې څخه وشي چې په دې کې د لوی ټریډرانو زیات آرډر ایښودل شوی دی او شاید له دې ځای څخه پمپ شي او له دغه ځای څخه ډراپ وکړي. نو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکي کې به دې ته ورته پر مهمو موضوعاتو له تاسو سره معلومات شریکوم. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.